السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول په خیر او ما یو شارټ ویډیو مې جوړوله او ما یې چې د دې ولاګ سره هم شروع وکړو. زموږ سره اوسئ. ملګرو ویډیو جوړه شوه او بیا مې ورته کپړې ودلې کړې. اوس بهر ته راووتم، ملحاټ یې مغې واغستو او بهر ته راووتم. زه د فواد دکان طرف ته چې څه حساب کتاب دی ته راووتو دکان ته. فواد دکان دی. سلام علیکم فواده. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ خیر دی الحمدلله. څه ټایم راوتی؟ یاره اوس مونځ وکړو راکوشو دکان ته. ښه نور څه حال احوال دی؟ کوو ښه مزدار. ماسپښینه پورې خوب کوو او ماسپښین چې مونځ وکړو بیا دکان ته کښېنو ماښامه پورې. بس دغه روژې دي تېرېږي نو تېرېږي. ښه دي. بس دغه 15 ګنټې روژه ده نو اسانې دي. واړه راغلي که قاري صاحب سبق وایي؟ هغه راغلي او مدرسه کې بس لګیا دي. قاري صاحب لګیا دی. زه د قاري صاحب خواله پکې چې صحیح حساب کتاب دی. دی شي واړه ماشاءالله ډېر په طریقه باندې پیزار ویستل دي خپل مطابق براخیجو. دا تاسو دی شي واړه راغلي ټول سبق له ولاړ دی. سبق دې نه دی یاد کړی؟ ولې سبق ته ولې یادوه؟ یادوه که نه؟ د قاري صاحب د خوا نه راکوشم او قاري صاحب وایي روژه شروع شوه نو خلک واړه وختي راولېږي بیا راشي دلته غیمې کوي، دلته کې ځان دمه کوي چې لکه زه یې د دې کوره چې موږ خوب وکړو. دغه حساب کتاب دی. او جواد څه حساب دی یاره؟ ته پکې ویډیو وکړه که نه راکوشه لوکټې راپاسه تو سوایه. څنګه چل دی جواده؟ په خیر خو وکړه که نه؟ خیر دی الحمدلله. څنګه روژه دې نیول که څه حساب دی؟ روژه ونیول ده ښه ده که څنګه؟ الحمدلله لنډ ورځې روژې دي. څویمه روژه ده؟ یاره شپږمه روژه ده. شپږمه روژه ده چې رمضان دی. ښه. او دا پکې شنه شنه پټي دي. ماحودي له روژه ښه ده پسرلي کې راغله. پسرلی ورته ووایې که نه جواده؟ اختر به بیا له منډه ښکلی وی که نه؟ ملګرو دا تاسو ته پته ده پرون مې دا پټی اوبه کلی و نو اوس چې ده نه د اوږو ته ګوټ کومه او ښایي دا کارونه پکې لږ ډېر دا داسې ښایي د خاورو ده نو داسې چې انسان صحت هم برابر او دا شوګر وغیره چې وي نو هغه نه لګي دې خاورو کې چې وایي لاس وایي څه داسې قصه مې اورېدل ده او پوره ډیټیل به سره هم چېرته شیر کړو که چېرته ټایم میلاو شو. اوږه مې ګوټ کړه او اوس روان یم کور ته او دا صحابه مې وشکول. تاسو لیدلی شئ دا او کشۍ ده څه ورته وایي دا صحابه چې دي نو دې کې هغه ساګڼی ورته وایي هغه شنو پاڼو والا وریجې چې وي که نه موږ ورته ساګڼی وایو. څوک ورته څه وایي څوک ورته څه وایي نو هغه به پکې پخوي انشاءالله پیشمني ده. په پیشمني کې پکې هغه اکثر مزه کوي چې داسې دا ټیټ ماسته او پیروي او څه وږی شی مواسیل غوړی چې ورته واچوې که نه بیا د دې بل شان مزه یخنۍ والی یم او الله دې خیر کوي. نو ملګرو د پټي نه چې رالم جو مخ لاس مې وکړو چې لږ ساه سیلی کېدم جو ساه سیلی نه شوم او خنداده وایي زو دغه ته خالد ورته وایي راغلی دی د عمرې نه ته په خیر وایو د دې ګاډي په دې ټیر کې پنچر دی نو دا دې وباسو او دغه حل دی. نو دغه تاسو به وایئ چې دا پټي ته راغی او دا دکان ته راغی دغه حل دا کلي زندګي ټوله دغه شانتې ده او دغه سیسټم پنسټم نو په کلي کې به زه تاسو ته صرف دا ښیم نو دغه یي نو حقیقت دغه دی که نه. بس که تاسو وایئ چې خواږه سازونه او دا درز غوبل پکې ولګوه که نه هغه شیز هم دغه دی خو لکه څه ورته وایي هغه به ریل ولاګ بنوي که نه باسې پیکي او دا چې دی نو دا ریل کانټینټ دی او لایک کوئ شیر کوئ سبسکرایب کوئ فالو کوئ او ډېره مهرباني هر چې تاسو دونه مینه راکړه او دونه تاسو وکتو دا ولاګز. اوس چې کوم دی روان شو په ښکته باندې وځو په خیر به وایي ما تاسو ته ویلي او دا زیړ ګنونه لګېدلې په دې پټي کې تاسو لیدلی شئ دا ماحول دی شینکی ښکلی ډېنه مخې لاله زموږ د قروډ دی اوس په پکې سم غوبلي
شاته به ځو مخکې ته به دا د خالد سټور دی. خالد خان راغلی و میله وشوه سره عمرې مبارکي وته ورکړه او عمره په خیر سره وشوه. شکر دی سلمانه په خیر سره ورکړه جي. او روژه څنګه ده؟ روژه ماشاءالله ډېره ښکلې روژه ده. اسانه هم ده. اسانه ده که نه څه کار د خیر رحمت باران سره پوکي بس. امین امین. او څنګه څه وږي شوي یې که تږي شوي یې؟ نه برابر یو شکر دی. برابر یې څه ته دې پکې اړه شو دی؟ یو نیم شیز ته پکې سړی د اړه وشي چې لکه ومې خوړی بس اړه خوراک تړه نه دی شی. البته دا زړه مو دا غواړي چې واپس سړی مکې ته لاړ شي او هغه ځای واپس زیارتونه کوي. خو ډېره مزه کوي که نه؟ خو ډېر مزه کوي. او د ګوړې شربت او نیمبو ته دې پکې اړه نه کېږي لکه اوس د دې روژې مطابق. ها دا اوس ته نشته ماشاءالله موسم ښه دی او څه نشته. زه ډېره مهرباني. خانجي پکې راغی پرنسپل صاحب اوس په دې سره پکې خبرې کوو. خانجي السلام علیکم. السلام سلمانه څنګه ښه جوړې برابرې؟ خیر ده الحمدلله. تاسو ښه؟ خیر دی جی تاسو ښه؟ روژه څنګه ده؟ ښه ده برابر ده سور کې ده. سور کې ده تږي شوي وږي شوي که نه؟ ډېره ښکلې ده موسم برابر دی. د دې غرونو نه د یخ یخې هواګانې رالوځي او د چینې هواګانې یخ اوبه دي. چینهګانې اوبه دي او ښکلی موسم دی برابر. د ګوړې شربت او نیمبو چې پکې واچوې ته به دې پکې اړه شی نه دې خوله کې ورته لږې لږې اوبه رالې. خو څنګه خو مسافر به دا اوري او بس هغه ورته په اړه کې اوبه راشي. بس هغه وطن دی او شنه بوټي دي او ونې دي او پسرلی شروع کېدو حال دی او ډېره ښکلې روژه ده بس چې خیر وي او ټولو مسلمانانو ته خدای خیر کړي خدای په خیر تېره کړي په دې ملک ته خدای امن راولي په ټوله دنیا کې دې راولي. امین. او خالد خو ماشاءالله عمره وکړه خیر سره. نورې خبرې موږ د دوی سره وکړې او اوس په جوزو ته خیر انشاءالله. عمرې مبارکه وشوله او اوس رالو ښکته د دغه ته څه ورته وایي وچ پړه سالې د ګلابات ته تاسو ویلی شئ ګلابات. او دا چې دی نو د دې ګاډي دا یو ټیر چې دی نو داسې پنچر نه دی خو هوا کمی که نه نو دا به ورته اوس پنچر کو او هغه خندا ولنډی او بیا به چې کوم دی نو ګورو که نه ځو به لږ لږ کارونه دی به ورسره وکړو بیا به ځو. شهزاد خان دی او حذیفه خان دی دا چې خانانو راوستي دي دونه غویمې دي وکوي که نه چې ستاسو سوچ دی ښه عادت دې خیال دی بد بد ګوري. څنګه چل دی؟ ښه چل دی. چل ښه دی ښه. ته پکې څه وایې خپل پلار ته؟ څه ووایې که نه څه ورته ووایه؟ چاکلیټ رالیږي نور څو؟ یو راله بایک رالیږي ته دې ځل به شک دی. یو دغه دی او بل یو هغه دی. بس میخې ته راویستو چې سهار یې کوي هغه میخ وپکې ماحول چک کوي. تاسو ویلی شئ حل دی. په ټیر باندې لږ ټایم لګي نو دلته کې دا جومات دی او اوس په مونځ وکړو دلته کې او هر څه به کېږي خو چې اول مونځ وکړو بیا به ګورو. مونځ وکړو د خیره او ماشاءالله اوس چې کوم دی نو کیدای شي چې ډېر وتم شي ځو به بیا ماحول ځای کې دا حل دی نه ناک پنچر ورته ولګو خطرناکه ګرمۍ چې اوس پوری طرف ته وړو ګرمې ګرمې پکوړی پکې رالو که نه داسې مزدار دین پې راځي که نه چې راشي ته یې ګورو. روان شو زو کور ته او پنچر هم وشو او کارونه هم ختم شو. کوم دی نو کور ته راورسېدو دا ډینر هله پکې مخې لاله